تاسو ته نن یو اواز کوم چې راته ویډیو راولېږله چې مور به دې راولي مور دی او موبایل به ځان ته لرې ږدي او د مور پر دواخ په کولاوي او په مور به دې خپله سوارېږي لکه هغې به که نه یو بچی به دې ته پښتانه او د دې مردان پرهوتي یو کس دی تاسو به پیژنئ او د خان بابا سره به ویډیوګانو کې راته هغه په ناست دی په ټیک ټاک باندې یو کس ورته ووایه وایي لومبې پنشمنټ یې دا دی چې پرتوګ وباسه او اندام ښکاره کړه او نمبر دو پنشمنټ یې دا دی چې خپله مور دې د کیمرې ته راوله او پرتوګ ته وباسه او وروخېږه پې محترم دا زموږ ستا پښتانه دي محترم پښتانه د دې مردان جي د دې دا حال شو په ټیک ټاک او په میډیا کې داسې حال شو نو مونږ کې به جذب مونږ کې به ایماني غیرت د کوم ځای نه پیدا کړي سار د که بیا ستا په مور باندې څوک سورېږي تاکې به دا ایمان پیدا نه شي ته به ورته ګورې لکه د خنزیرانو که ستا خور ته بیا څوک ولاړ دی دغه ته تاکې به داسې جذبه پیدا نه شي چې ته هغه ته څه ووایې ستا ایماني غیرت مړ شوی دی د میډیا سره ممکن دومره بے حیا شو قسم دی چې حیا لاړه ما وی ایمان لاړه ایمان او درندگی شو بیا په خنزیرانو کې او په ما کې فرق نشته په سپو کې او په ما کې فرق نشته په خرو کې او په ما کې فرق نشته په حیواناتو کې او په ما کې فرق نشته که بیا یو مولا سخت خبره وکړه چرګوټي یو چروټي مشروط پپا یره استاد یې ډېر بده خبرې کوي زه به بده خبرې نه کوم چې ته بے حیايي عام کې زبا بده خبرې زماړه بڑاس کړو دي ته چې د خپل خور او مور اندامونه میډیا ته وباسي او زه د هغې روکتام په دا مصلی او منبر باندې اونکم نو څوکم تا ته د پیسو هار واچوم د څوکم بیا باندې خلک وایي ما پسې یو کس ویډیو جوړه کړه ویره ډېره تیزي کې په منبر باندې نو ما تیزي باندې کوم راشه قسم دې دا حال چې وګورم او د عالم چې وګورم نو الله به ما نه تپوس کوي چې تا له ما وس درکړی او دست قدرت مې درکړی نو تا په دا ژبه نه شو ویلی ایمان دې ما ته پته ده کمزوری زما رب ایمان دې کمزوری په لاس خو دې ګزار نه شو کولی فان لم یستطع فبلسانه نو ژبه دې نه وه په ژبه دې نه شو ویلی نو که په دې باندې بعضې داسې بې حیا شته داسې بې حیا ما ولیدل چې د حیا په دغه باندې د درس وکړو بیا ډېر بې حیارونه داسې هم شته چې په ملا باندې تنقیدونه یاره چې وي هغه د هغه مرضي هغه د هغه خدای جي نو تاسو ته پته نه ده چې الله یو قوم داسې غر کړو چې یو پکې جومات کې ناستو یو پکې جومات کې ناستو جبرئیل علیه السلام زما رب ته رب یو پکې جومات کې ناستې دی خو پکې پرېږده زما رب ورته د ټولو نه مخکې په ده باندې دا جومات الټه کړه د باندې دا جومات الټه کړه چې بار خلک بدکارۍ او زناګارۍ کوي دی ولې په داخله نه شي ویلی چې دا کار مه کوئ محترم اوس وګوره په معاشره کې یو اخیری خبره کوم محترمه بس ربه خپه د انتهایی یو اخیری خبره کوم محترم چې ځان د بدکارۍ او بې حیایۍ نه وساتئ د هغې وبال به په دنیا کې او زما د اواز میډیا باندې رسیږي هغه خویندې میندې چې میډیا ته د 2 روپو 3 روپو دپاره راوتي او خپل جسمونه یې ښکاره کړي دي قسم دې غټه بې حیایي ده قسم دې عظیمه ګناه ده او زه یو اخیری جمله ویم بس بیا بیان ختموم اخیری جمله ویم چې کله تا خپل جسم ښکاره کړه د 2 روپو دپاره او ځان دې په دنیا کې بې حیا کړه ځان دې دنیا کې بې حیا کړه خپل وجود دې ښکاره کړه نو ستا څه خیال دی چې الله به دې په مرګ باندې بیا پرېږدي وایي په عربو کې یو 3 جینکې وي هغې به رقص کو رقص پېژنې ګډاګانې به یې په سټیجونو باندې کولې خو عام ګډاګانې به یې نه کولې داسې ګډاګانې به یې کولې چې یو مجلس ته به یې بربنډې ګډاګانې کولې نو یو پکې په هغه سټیج باندې را پرېوته جوی بېهوشه شوه د نور دوې خوندې وتې ارګه د دې غذا موسیقي د موسیقي ورته لګوم موسیقي ورته ولګوله خو د سټیج نه پا نسې ده حتی تر دې پورې چې سوپې پوه شو د هغې نه په بربنډتیا کې د سټیج د پاسه روح وتیو و چې کله یې کفن ورکو نو کفن به په سینه باندې راجمع کړه نو کفن به وشلېده سر له به یې ولې غوټې ورکړې نو غوټه به په خپله کولو شوه خپو ته به یې کفن ناخ کړو نو کفن به سر ته لاړه غوټه به یې کولو شوه چې سر ته به یې راخ کړه خپو ته به لاړه چې سینې ته به یې راجمع کړه کفن به وشلېده حتی تر دې پورې چې هغې داسې په بربنډتیا کې ضمانت یې راکړې وه بیا ورته په مرګ باندې کفن نصیب نه شو بربنډه د غړه قبر کې کېښوده محترم نو ستاسو څه خیال دی چې کفنونه به نصیب شي بیا چې انسان دا سترګې بدې استعمالي که نه ومن یعمل سوءا یجز به چې انسان بد کار وکړي ته بد کار وکړي نو ستا څه تصور دی چې د دې وبال بني مړه ته یو غلط کار وکړي په دنیا کې عام چې د ګناه کار نه غلط کار نو په هغې د انسان زړه نه خفه کېږي نو چې ته الله او پیغمبر خفه کې محترمو یو جمله ویم بس دی چې ته الله او پیغمبر خفه کې نو څه دې خیال دی زما رب به تا خوشحاله کړي
ته چې الله خفه کې په یوازیوالي کې او په بړستن کې او بدکارۍ ګورې بې حیایي ګورې او ستا سترګې بې حیا شوې د بل خور مور ته داسې ګورې د هوس او د درندګۍ په سترګو باندې څه دې خیال دی ستا خور مور به پاکه پاتې شي محترمو ستا لور خور به پاکه پاتې شي چې ستا سترګې پلیتې دي نو ستا د اولاد سترګې به پاتې شي ستا د والدینو سترګې به پاکې پاتې شي ستا د لورو سترګې به پاکې پاتې شي چې ستا وجود پلیت دی څه دې خیال دی ستا د ماتحتو د اولاد وجود به پاک پاتې شي ستا څه تصور دی محترم چې ته دا ګانې او بدکارۍ اورې په دا غوږونو باندې نو ستا څه خیال دی محترمو چې د دې وبال به په دنیا کې نه